شینواري سپیکس نه یاره پاکستان ټیم د هغه عاقب جاوید ما ورته تاسو ته ویلي ګوره عاقب جاوید ختم کړي یو کس درته را پیدا کوم عاقب جاوید چې د لاهور کلندر کوچ و ښه ورځې نه ولیدل یو میچ یې وګټه او هغه هم بس وروره هغه لانګ هینډل باندې هغه چې بیټینګ کاوه حسن اواز کتی شي او ګراوند ډېر داسې ګراوند و چې یو ټپک یې سره ما په ژوند کې اول ځل ویلي چې سپین بال چا چې سټاپ کړ او په 2 ټپکو باونډرۍ ته لاړه نو هغه گیم چې و هغه هیڅ دغه نه دی نو دوی سخت پکې پورته لاړه او بس په ټي وي کې او احمد شهزاد هم چغې شروع کړې چې میں تو بولتا تھا ټیلنٹ ہے بابر اعظم او رضوان چې تا سره نه تا سره سکور څوک کوي خوار شي سکور خو باید څوک وکړي که نه سکور کول والا سره شته دی نه نو د پاکستان حالات چې دي اخواسم خراب و ټیمې خراب و کوچ خراب و بیا پسې رحیمه هم ورغی وروره سپورټ ته وروره پښتونخوا پښتنو چې رحیمه درغلی دی چې پښتونخوا ته درغی عمران خان صاحب یې وخوړه او دلته چې درغی نو ستا دا ټیم به اوس ښه ورځ نه ګوري خیر سره دی اوس ون ډے ټیم به محمد رضوان کیپټن زموږ فیورټ انشاءالله رزلټ به ډفرنټ وي ځکه محمد رضوان کیپټنسي هم ښه ده الله پاک هم ورسره دغه کوي او ښه د اسلام مسلمانۍ په لاره لږ برابر کس دی خو T20 دا سلسله به خرابه شوه پاتې شو اوس رابه شو ولاړ شي اشمته او چرته یې اشمته ګوره د افغانستان کرکټ بورډه حشمت الله شهیدي که ته فکر کوې چې هغه یو سیریز 2 په بي او سی ټیمونو نه چا ګټلی و نو په هغې باندې څه توره کړې ده ته لږ دغه وګوره ریکارډ ته فیلډینګ نشي کولی وسړی یو کیپټن چې فیلډینګ نشي کولی هی کین لیډ بای اگزامپل هغه خپل ټیم دپاره بوجي هغه خپل پلیران ریسپیکټ نشي کمانډ کولی دا ګور بس چا سي ووتې یو خبره چاته پوښتنه وکړه پوه شوې د خپل حالات خراب دي که دا خپله سور کې وای چمپینز ټرافي یا داسې سکور یې کړی وای ته دا خبرې نه کولې دا سوال هم اوایډ کاوه خو ته معلومات دی چې زما تم وفي الله ترخیل او داسې نور ټیلنټ شته دی موږ دپاره هغه پلیران په کار دي چې لیګونو کې جوړ شي چې لیګونو کې ښه شي تکړه شي او افغانستان دپاره همداسې سکور وکړي داسې پلیران نه چې نوره لیګ کې زمری او افغانستان ټیم کې بیا پیشو وي دا شی نه موږ زمریان هلته جوړېدل او دلته بیا راتله سمې پنجې لګو نو دغسې پلیرانو ته د افغانستان ضرورت وي انشاءالله ښه کېږي به راتلونکي کې زموږ ملک کې ټیلنټ شته خو ټیلنټ ته موقع ورکول پکار دي سټوډنټانو نظامه دغه ګونګیان او چکریان لرې کوي ګوره چکري اشرف میرویس اشرف دی د کرکټ بورډ چیرمین ګونګی زادران دا سی ای او دی نصیب چې انس یاره انسنو یاره تلې په دوبۍ کې پیدا شوی یو وخت یې تیر کړی دی مړه نو ورک یې که بس پوه شوې تا خدای دا استعداد دی دا ګونګی زادران